قدرمنو عزتمنو تاسې راسئ چې پر دغه حدیث مبارک باندې لږ غور او فکر وکړو. خاص توګه هغه کسان، هغه خلک چې په کورونو کې بې شماره پیغلانې کښېنولي دي د یو خاص ځای، د یو مالداره ځای د مرکې په انتظار، او هغه کسان چې ځوانان یې 40 کلونو 15 کلونو ته ورسېدله په دغه انتظار چې و د یو ښه نوکري پیدا کړو، ښه ملازمت پیدا کړو، یا پر پښو ودرېږو، بیا به نکاح وکړو زده کړو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان دی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض رواه ترمذي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله تاسو ته د یو داسې ځای څخه مرکه وکول سي چې د هغه دیانت او اخلاق تاسو ته د خوښ وړ وي، نو بس ښځه ورپه نکاح کړه. که داسې تاسې ونه کړئ نو د دې وجې څخه به پر مځکه باندې لوی فساد او فتنه خوره سي. نو عزتمنو نن زموږ په کورونو کې څومره پیغلانې ناستې دي، ښې کورو سه مرکې ورته کېږي، د دینداره کورونو مرکې ورته کېږي، په سوونو مرکو سه وباسي، یا دا داسې مسکین کور دی، یا د دې پلار داسې دی، یا د دې ورور داسې دی، یا د دې فلانۍ داسې دی، د هغه وجې څه هغه ته یې نه ورکوي. حالانکې هغه به ښه اخلاقمن وي، ښه دینداره به وي، ښه به په هر څه برابر وي. اخر چې در ډېرو مرکو وباسي بیا نو مرکه لا هم نه راځي. داسې ډېرې پیغلانې ما ته را معلومې دي چې 40 کاله عمرونو ته رسېدلي دي، اوس څوک مرکه هم نه ورته کوي. داسې دغسې ځوانان شته. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دین یې ښه دی، اخلاق یې ښه دي، تاسو ته د منلو وړ دی، بس ورپه نکاح یې کړه، که نه په دا مځکې به فساد خور سي. دا نن چې کیسونه راځي د تښتې یا نور داسې نور ناوړه کیسونه چې د ویلو نه دي، د دې غټه وجه دا ده چې په کورونو کې په دغه انتظار زنانې زړې سوې، نجونې زړې سوې چې د یو غټ کور مرکه ورته راسي. او دا نکاح کول د دې دپاره ده چې سړي ته الله بیا روزي پر ورکړي، او زموږ ځوانان زاړه سوي ته وده یا روزګار برابر که بیا به نکاح. نو باید په دې کې موږ تاسې پام او توجه وکړو.